دی خوا مدرسه خوا مدرسه دغه مدرسه هغه مدرسه دا مدرسه که نور څه نه کوو پندونه خو کوو ای والله زمونږ خپلې غوا چیلې سره دومره مینه ده دومره مینه ده چې دومره زمونږ د خدای کلام قرآن دین شریعت سره نه ده مینه د قرآن والا ای په لاره م ترې مخکې نه ځو په صف کې م ترې مخکې نه ودرېږو په کټ کې م ترې په حجره کې په جومات کې هر ځای کې کله چې د قرآن پاک جګړه په ورځ د قیامت قابل قبول ده زما ډېر زیات انتهایی واجب الاحترام حضرات علماء کرام زما د دې علاقې ډېرو زیاتو عزتمندو قدرمنو محترمو مشرانو کشرانو امزولو کم ځای ته چې زما آواز رسي په دین باندې مینو حیادارو پردهدارو عزتدارو خوږو میندو خویندو الحمدلله الله پاک زمونږ په دې محله باندې خاص رحم او کرم وفرمایلو زما او ستاسو دپاره یې د آخرت توښه پیدا کړه خدای تعالی زما او ستاسو په اولاد کې بچي حافظان عالمان صالحان جوړ کړل دا خلق ډېر په ارمان باندې دا بچي ضایع او بیا یې پالي د ډېرو خلقو دا ارمان وي الله دې ماله اولاد راکړي ډېر خلق سوالونه کوي رب ته ډېر منتظارۍ کوي ما داسې نوجوانان لیدلي دي چې په توره شپه باندې راپاسي او الله ته جړا کوي یا الله ماله اولاد راکړي زه به د هغې بچي نه حافظ جوړوم عالم به جوړوم یو زما ستا د شپې دعاګانې وي یا الله اولاد راکې نو چې غټ شي نو سهاره به مې جوړېږي امریکې ته به یې لیږم دوبۍ ته به یې لیږم او یو هغه نوجوانان دي چې یا الله اولاد راکې چې ستا د دین خدمت وکړي او زما دپاره په آخرت کې توښه جوړه شي داسې والدین خوش قسمته دي وجه د هغې دا ده دا دنیا کو توره ده او که سپوره ده او دا که یو انسان په لارو کوڅو کې کښېني نو هم په ده باندې دا ورځ او شپه دا سبا کېږي او که یو انسان دی په بیمارۍ کې یو انسان دی په عاجزۍ کې دی یو انسان دی په سفر کې دی په ده باندې دا دنیا تېرېږي په هره طریقه باندې لیکن کله چې وایي د قیامت ورځ شي او انسان آخرت ته ورسي وایي د آخرت ورځ شپې به په انسان باندې بیا نه تېرېږي ها په هغه انسان باندې چا چې په دې دنیا کې څه توښه جمع کړې وي او خپل بچي عالمان صالحان جوړ کړي وي او چې د ده لپاره د آخرت توښه وي نو ده ته به د آخرت سفر هم آسان وي د آخرت سوال او جواب به هم ورته آسان وي د منکر نکیر ملاقات به هم ورته آسان وي او ده ته به په آخرت کې الله پاک ته مخامخ کېدل هم آسان وي مونږ اورو تاسو هم اورېدلی دي د عالمانو صاحبانو نه چې وایي کله په ادیره کې یو حافظ یو عالم یو متقي پرهیزګار مفتی صاحب داخل شي او په قبرستان باندې تیریږي وایي د قبرستان نه الله پاک اووه ورځې او بعض روایاتو کې راځي 40 ورځې د قبر عذاب خدای تعالی د دې عالم په برکت باندې پاسي او یو ځای کې راځي چې وی کله دا حافظ دا عالم په یو قبر کې خښ کړي شي الله پاک ولاسا او یو ځای کې راځي 40 لاسا گیر چاپیره چې د سره څومره مردگان په دې قبرستان کې پراته دي خدای تعالی عز وجل د دې عالم په برکت باندې د دې ټولو بخښنه فرمایي او د دې نه د قبر عذاب پاسي نو زه تاسو نه یو سوال کوم که چېرته دغه عالم دغه حافظ دغه مفتی رب لا یزال ستا په څنګ کې کښېنئ الله پاک ستا په کور کې پیدا کی رب ذوالجلال ستا په اولاد کې یو عالم پیدا کی ستا په کور باندې به د رحمتونو بارانونه رونه ورېږي ستا په کور باندې به خدای تعالی د برکتونو انواراتو بارانونه ونه کړي په تا باندې به خدای تعالی د دنیا ګلې ګلزار نه کړي دا ځکه خو تاسو وینئ چې د عالم سړي پلار دا تاسو وینئ د حافظ سړي پلار د مفتی پلار تاسو وګورئ د دغه عالم د برکته د دغه قاري د برکته د دغه مفتی د برکته ماشاءالله هغه هم سپینې جامې چولې وي هغه هم ښه په قره کې ګرځي هغه هم په دنیا کې ښه خوشحاله وي ولې هغه ته پته لګي
چې ما د دنیا ګټه وکړه د آخرت ګټه وکړه الله به د خپل کلام لاج ساتي او د خپل بچي په برکت باندې به ما ته د رحم په نظر باندې ما ته د کرم په نظر باندې ما ته د شفقت په نظر باندې هم په دنیا کې به ګوري هم په آخرت کې به راته ګوري انشاءالله او همداسې دا هغه خوش قسمته والدین چې د دې د مرګ نه بعد د دې سر ته د دې بچی ولاړ دی سورت یاسین وایي د دې سر ته ولاړ دی دې ته قرآن وایي او کله چې د سترګې پټې شوې او تور تم په ده باندې خاورې راوړې دی او دې په قبرستان کې په قبر کې ښخ کو او د خپل بچی کله د خپو ته د سر ته ودرېدو او د یو پیر ووایي چې یا پروردګار عالم زما د بابا جان وبخې څنګه به خدای نه بخي مونږ خو استادان راولو عالمان راولو زموږ ستا نظریه دا ده د دې عالم په برکت باندې د دې مفتي صاحب د دعا په برکت باندې د قاري د دې قرآن په برکت باندې دې چې زما په دې مرده پسې لاس اوچت کړي دا طالبان چې راغونډ شوي دي ختم د قرآن وکړي او زما د والد صاحب پسې زما د کاکا ماما پسې زما په دې رور پسې زما په دې بیبي پسې زما په دې خورکۍ پسې دې چې دا لاس اوچت کړي او دعا وکړي خدای تعالی به د دې په برکت باندې ځکه چې دا عند الله جور دی د خدای تعالی په نسبت باندې بختور خلق دی نو که دا بختور انسان دا خوش قسمت انسان دا خوش نصیب انسان ستا په اولاد کې خدای تعالی پیدا کی نو ستا به خوش نصیبي ونه ګرځي ولې به نه ګرځي او ډیره به ګرځي الله به تام د برکتونو خاوند کی او الله پاک بستا قبر هم د برکتونو نه ډک کی او آخرت کې بم تا د دې بچی نسبت په ګورې تا ته کېږي چې تا په د خپل اولاد باندې د قرآن علم زده کړو دي د عالمان جوړ کړل نن دا کم بچی چې راغونډ شوي دي د دې والدین د صد افتخار او په زرګها د عزتونو د احترامونو وړ دي چې دی په خپل اولاد باندې د دنیا تم کېنول شو د دنیا نورو لانجو کنجو تم کېنول شو لیکن دی او قتل چې په تاریخ کې د تابعینو یو لار ده د تبع تابعینو یو قدم دی دی او قتل چې صحابه کرامو په خپل اولاد باندې سیات کړی دي دی او قتل چې رسول الله مبارک فرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې بهترین او غوره انسان هغه دی چې قرآن په خپل باندې زده کړي او بیا بل مسلمان ته وښیي د وی چې راشه زه پر خپل اولاد باندې د دنیا نور کارونه هم کولی شم خو کله خدای تعالی کلام پې زده کم د الله قرآن پې زده کم د خدای تعالی د دې علومو نه دې منور شي نو هم به دنیا خشته شي هم به آخرت خشته شي او د دې زمانې په مخ د ځمکې که یو سړی دا وایي چې بزرګ کم دی بزرګ هغه ته نشي ویلی چې د ده په اسمان کې یا په هوا باندې جانماز روان دی او په هوا الوزي یا دی په سمندر باندې لګیا دی او 2 رکعته د نفلو نیت تړي زما په خیال باندې کم سړی چې سترګې غوړېږي او د ده نظر په قرآن باندې پروزي چې دی د غرمې روټۍ خوري نو قرآن دی ټپکوي دی چې د ماښام د مونځ نه بعد کله کینی نو دی قرآن ته کینی ماسخوتن نه بعد چې دی کله قرآن راواخلي او بیا ټپکي او بیا یې راوالي او بیا کی چې دې د شپې د کېږم نه چې د قرآن په تلاوت باندې چې دې راپاسم د قرآن په تلاوت باندې په دې زمانه کې د ټولو نه لوی ولی الله دغه دی لوی بزرګ دغه دی الحمدلله په دې وړو کې شانتي کلی کې ستاسو خدای تعالی د دین خزانه چشمه کولو کړی دي د خو مدرسه خو مدرسه دغه مدرسه هغه مدرسه دا مدرسه دا به زمون بد قسمتي وي چې زمون اولاد د دې مدرسو نه بهر غرمې تیری دا به زمون بد قسمتي وي چې زما بچنګي د مازیګری د مدرسې نه بهر تیری دا سحر د مدرسې نه بهر تیری دا رمضان المبارک کې د قران پاک ختم زما دی بچی تنه نصیب کیږي دا به زما استاد بد قسمتي ولی چشمه هر طرف تا کوئی هر طرف تا خدای تعالی خزانه هر طرف تا اے مونږ ته نږدې ایښي دي د دې نه که مونږ فایده نه اخلو نو دا زما ستا دپاره ګور د دنیا او د آخرت ضلالت دی او که نه چېرته مونږ خپل اولاد داسې راوستي دي لکه چې دا سپین سپین پټکي وهلي دي ښکلې منورې چهرې دي مزیدار الله پاک چې دي ته ګوري نو خپلو فرشتو په مخ کې فخر کوي نو کله چې ستا اولاد په داسې لاره باندې روان دی نو زه درته قسم خورم چې د هغه په سر باندې به ته قسم خوړلو ته تیارې ولې چې ته به وې دا حافظ د قرآن دی دا عالم د قرآن دی د ده په سینه کې خدای تعالی کلام ایښی دی او کله چې دی حجره جومات کې ناست دي نو ته پلار یې ته لنګې ته کښېنې نو نور خلق به لا سر کې لنګې ته کښېني ته چې د ده په سینه کې قرآن دی
وایو که نه قرآن دی د قرآن والا په لاره هم ترې مخکې نه ځو په صف کې هم ترې مخکې نه ودرېږو په کټ کې هم ترې په حجره کې په جومات کې هر ځای کې نو چې کله ورله د دنیا خلقو دا مقام تا ورله دا مقام ورکړی ما ورله دا عزت احترام ورکو چې زه د خپل ځان نه مخکې کوم چې مشر دی وایي ګیره زما سپینه ده لیکن مشر دی د قرآن په برکت نو خدای تعالی به د دې قرآن احترام ولې نه کوي دا خو د هغه کلام دی او کلام قرآن مجید قدیم دی د خدای تعالی کلام دی د هغه د ذات سره تعلق لري کله چې د قرآن پاک جګړه په ورځ د قیامت قابل قبول ده نو د قاری قرآن جګړه سفارش به قابل قبول وي په ورځ د قیامت به د مؤمنانو مسلمانانو دپاره سفارش کوي تاسو نه غواړئ چې ستاسو د اولاد عالمان جوړ شي او ستاسو لپاره سفارش وکړي موږ څه وکړل ټوله ورځ هم ګوډونه وکړل والله که چې څه کار هم نه نو د سپېدارو دا پاڼې خو راټولو که نه نو آخرت خو زما ستانه پاتې دی که نور څه نه کوو د لارې غاړې ته خو ناست یو که نه که نور څه نه کوو پاندونه خو کوو ای والله زمونږ خپلې غوا چیلې سره دومره مینه ده چې دومره زمونږ د خدای کلام قرآن دین شریعت سره نه ده مینه نو مونږ به څوک راکاږي پرې پاڼو خو مونږ جنت ته تلو والا نه یو دا بچي چې حافظان کو خدای تعالی به د دې په اسره او د دې په برکت باندې الحمدلله ستاسو په دې وړوکي شانتي کلي کې د مدرسې قاري صاحب محترم قاري داود جان صاحب چې کومه خواري کوي ستاسو نه پټه نه ده دا استادان چې څومره خواري کوي بیا خبره ده چې مونږ ځان د قسته ړوند کړی دی مونږ وایي چې دا دي واغه دي زه درته نننۍ قصه وکړم خپله قصه خلک د استادانو نه یریږي خلک د استادانو شاول حسین مولوي صاحب خلک د استادانو نه یریږي د پلار نه یریږي د حاجي صاحب نه مشرانو نه یریږي حاجي زمونږ د طالبانو سره دومره مینه ده مونږ چې په لاره تېرېږو چېرته غم خادی له ځو نو داسې په سایډ باندې وځو چې د خپل طالبانو وینني هسې نه چې د دې توجه د سبق نه غلطه شي او دی وی چې قاري صاحب بس هم نشته نو راځئ نن به پکې چوټي وکړو نو مونږ د دې د یرې د وجې د خپلو شاګردانو د یرې د وجې مونږ بجای د دې چې په دې لاره لاړ شو مونږ د دې پټو پرې منځ کې د دې کلي په شا باندې راتېرېږي چې د طالبانو وینني ما نن په خپله دا چل کړی دی چې زما طالبان 2.5 مو وویني هغوی به وایي چې نن خو د اختر ورځ ده نه چې دوی سبق هم ووایي خپل ټایم هم برابر کړي سبق وام خلي او زوړ ومرئ په وخت باندې چوټي مو کړي که دوی ووایي چې استاز نشته دی نو بس مزیدي په ایماندارۍ درته ما ځان ته 1 کیلومتر لاره اوږده کړه راتاو شم لیکن دا مې ګواره نه کړل چې ستا بچی د جومات نه پاسې یو سبق ونه وایي ستا بچی او زما په خیال باندې داود جان قاري صاحب به انشاءالله د دې نه هم زیات محنت کوي ستاسو په دې کلي کې هم دا جومات ته کم مقتدي ده پر په سر کړی دی او یاره چې دی خو ما ته را په سر کړی دی هلکه جومات ستاسو دی زمونږ خو نه دی تاسو پکې مونځ کوئ تاسو پکې چاردامونه کوئ زمونږ مولیان صاحبان خو کور نه تیار راځي سنت هم مونږ په کور کې کوو دا خو تاسو چې سبیل ته ناست یو شړپه یاره اوبه دي چې هم تاسې ختموئ بل دی چې تاسو نو زه یم چې جومات ستاسو دی لکه ولې بچت نشته نه جي نه انشاءالله لږې ورځې وړاندې مخکې موږ د دې افتتاح کړی وه که دې ملګرو ته یا دې مشرانو ټولو ته الحمدلله پیلرې ودرېدې خدای تعالی به دې باندې چتم سلامت واچوي او لږ بخواري محنت کوشش کوو هر څیز په محنت کوشش باندې دی او د دنیا د لانجې خو بیا دي لہذا دا چت د دنیا لانجه ده ثواب یې د آخرت سره تعلق لري الله عز وجل ستاسو د بچی نورم نیکان صالحان کی خدای تعالی د دې نورم مخ په ترقې باندې کی او رب ذوالجلال د په دنیا کې هم او په آخرت کې هم ستاسو د پاره زموږ د استادانو د پاره د نجات ذریعہ وګرځول کی والدینو ته به درخواست وي چې د چا ماشوم د مدرسې نه بهر غرمه تیری د مدرسې نه بهر مازیګرې تیری مدرسې نه بهر دی لګیا دی منډې ترړې لګیا دی لوړغتې کوي زما به دې ته دسبسته ګزارش وي چې دا څومره ماشومان د مدرسې نه بهر دي دی مدرسه کې داخل کې زه تاسو ته دا نه یم چې زمونږ په دې مدرسه کې داخل کې مخامخ مدرسه کې داخل کې هغې مدرسه کې داخل کې هغې مدرسه کې خو چې یو ماشوم هم د مدرسې نه بهر او دا ټولې مدرسې زمونږ دي ګورې ښه که تاسو وایئ چې دا بهر د خلقو دي یا مطلب دا ماشوم به چې کوم دی خوا دې خوا نه ځي نه دا ټولې مدرسې زمونږ دي تاسو ته چې کومه نږدې ده کومه اسانه ده ستاسو کومه خوښه ده په هغې کې خپل بچی
کینوا حافظ ته جوړ کا عالم ته جوړ کا مونږ سره ستا د آخرت فکر دی عالمان چې مری ستړی کوي دا ستاسو د خاطر ستړی کوي چې خدای تعالی زما او ستاسو آخرت خشته کړي نو که ستاسو دا بچي زما په وینا زما په تقریر باندې عالمان حافظان جوړ شو خدای تعالی عز وجل به زما د پاره د آخرت سودا ښکلې جوړه کړي الله تبارک وتعالی دې دا راتګ زموږ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا انعامات رب ذوالجلال په ورځ د محشر په نامه اعمال کې د لوی انعام په تور باندې ولیکل کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين